دا په لښکرګاه ښار کې د سپورت مرکزي کلبونه دي. دلته د هلمند ګڼ شمېر ورزشکاران د هیواد د خپلواکۍ د 115 کلیزې د لمانځلو په ویاړ راټول شوي او په خورا شوق او خوښیو سره ورزشي حرکات ترسره کوي. هلمند کې د ورزش امریت مطبوعاتي مسؤل عبدالقیوم څپاند وایي د انګریزي ښکېلاک څخه د 115 کلیزې او ازادۍ اخیستو د ورځې په ویاړ د هلمند د لسو ورزشي فدراسیونونو ځوانو ورزشکارانو ګډون کړی و چې د شپې تر ناوخته یې جوړو شویو مراسمو دوام درلود. دا ورځ خو نو ډېره د ویاړ او د افتخار ورځ ده. موږ باید وویاړو چې موږ داسې وخت تېر کړی دی چې د انګریزیانو څخه مو استقلالیت اخیستی دی او خپل هېواد مو د افغانانو په مټ باندې را جوړ کړی دی. 115 کاله مخکې دغه استقلالیت اخیستی و د افغانستان دپاره، نو دا د افغانان ټول باید په دې باندې افتخار وکړي. او همدارنګه زه باید ووایم چې د اسد 40مه چې د امریکایي اشغالګرو څخه افغانستان آزاد شوی و، په هغه موخه موږ نمایشات په لښکرګاه ښار کې دلې په ځینو ولسوالیو لکه ګریشک، مارجان، ادالۍ، ګرمسیل په دې ټولو کې موږ نمایشات درلودل او ځانګړي ترتیب ونیولی و. د یادونې وړ ده چې د هیواد د ازادۍ د 115 کلیزې په مناسبت د هلمند ترڅنګ د هیواد په بېلابېلو نورو ولایتونو کې هم د هیوادوالو لخوا دا ورځ په خوښیو ولمانځل شوه.